ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې لنډو تازه او مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د ادمین سلاک د غورځنګ د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون وینا په موخه نن ماښام د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. جمهور رئیس غني به د دغه سفر په لړ کې د آذربایجان له یو شمېر دولتي مقاماتو سره جلا کتنې ولري. کابل کې د بادغیس امنیه قومندان شریف الله چمتو ترور شوی. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې هدفي وژنو زور اخیستی او ګڼ قومندانان او نور چارواکي کابل کې ترور شوي. کابل کې ستنېږو. د کانونو او پیترولیم سرپرستي وزیري نرګس نهان له خپلې دندې استعفا ورکړې. له دې وړاندې تېره ورځ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم له خپلې دندې استعفا ورکړې وه چې ولسمشر غني بیا د دواړو استعفاوې منظورې کړې. او له ننګرهاره خبر دا دی چې ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د داعش او وسلوالو طالبانو 78 کورني او بهرني غړي حکومت ته تسلیم شوي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د ملي امنیت موظفینو په هڅو 6 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای او 13 داعش وسلوال د خپلو 19 میرمنو او 15 ماشومانو سره حکومت ته ځانونه تسلیم کړل. په دې کسانو کې 3 نارینه او 3 ښځې د اردن هیواد او 2 د پاکستان اوسیدونکي هم شامل دي. ستر احمد شاه ابدالي نن د لوی افغانستان مؤسس د ستر احمد شاه ابدالي 240 تلین دی. په همدې مناسبت پیښور کې غونډه جوړه شوې وه چې منظور پښتون په دغه غونډه کې په خپله وینا کې یو ځل بیا په پاکستان سختې او توندې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې موږ پښتانه د پوهې په نیت ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځو، خو هلته راباندې د پاکستان حکومت درواغ زده کوي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان حکومت داسې نصاب جوړ کړی دی چې په هغې کې یوازې درواغ دي او په خلکو دروغجن پاکستان پیژني. نوموړی زیاتوي چې پاکستاني ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کوونکو ته په زوره قائد اعظم او علامه اقبال ور پیژني. هغه وایي چې پاکستان به هیڅکله هم ونشي کولی چې زموږ له زړونو ستر ملي اتلان وباسي او یا هم زموږ په ذهنونو کې خپل جعلي مشران راننه باسي. او د سپورټ له نړۍ څخه راکړل شوې وه نن د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې وای، خو د نامعلوم دلیل له امله لوبډله اعلان نشوه. خو داسې اواز دي چې د لوبډلې په انتخاب کې شدت مخالفتونه موجود دي او انډي مولز او مجاهد زدران خپلواک نه پرېښودل کیږي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په